تازه او بد خبر، طالبانو د ملي بیرغ د پورته کولو پر ضد خبرداری ورکړه او د خوست اوسیدونکو ته یې 3 ورځې وخت ورکړ تر څو ټول بیرغونه ښکته کړي. دا چې دا امر چا او ولې ورکړ، د خلکو غبرګون څه دی، همدا ټول جزئیات را سره روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو په خوست کې د ملي بیرغ د پورته کولو پر ضد خبرداری ورکړ. په خوست ولایت کې طالبانو خبرداری ورکړ چې هیڅوک نسی کولای چې له 3 ورځو وروسته د افغانستان ملي بیرغ په خپل کور، دکان، موټر او بایسکل باندې ولګوي. دا خبرداری یو طالب مشر چې ویل کېږي د خوست لپاره د طالبانو والي دی په یوه ویډیویي پیغام کې ورکړی دی، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا مرکزي حکومت ورسره په یوه خوله دی که نه دی. د افغانستان 3 رنګه بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري په 1928 میلادي کال کې د غازي امان الله خان له وخت راهیسې د افغانستان ملي بیرغ دی چې په محراب او منبر ښکلی سوی او د پخواني ولسمشر حمید کرزي د واکمنۍ پر وخت لوی جرګې طیبه کلمه هم پرې ورزیاته کړه. ویل کېږي چې د یوه هیواد ملي بیرغ د یو بل هیواد د تجاوز په نتیجه کې بدلیږي، خو دا لا معلومه نه ده چې طالبان په کوم دلیل د افغانستان ملي بیرغ او هغه هم له کومې ملي اجماع چې په افغانستان کې لویه جرګه ده پرته بدلوي. طالبانو د روان کال د زمري په میاشت کې د زور له لارې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدلو څخه وروسته د ماشومانو په شمول یو شمېر کسان د ملي بیرغ د پورته کولو له امله ووهل او حتی ووژل، خو په عین وخت کې خپل یو عسکر چې په تورخم کې له یوې پاکستاني لارۍ څخه د پاکستان بیرغ ښکته کړی و د سزا وړ وباله او له هغه هیواد څخه یې په رسمي توګه بخښنه وغوښتله. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.